سلامونه نیکی هیلې احترامات، زه یم خالد سعادت، تاسو ګورئ سعادت پروډکشن. که زموږ چینل ته نوي راغلی نو د هر څه څخه لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نننۍ ویډیو زموږ د یو داسې اپلیکیشن په باره کې چې څنګه موږ د یو اپلیکیشن د انټرنیټ نه آنلاین ګټه وکړو، یعنی آنلاین موږ پیسې وګټو په موبایل کې. هغه اپلیکیشن نوم دی پریمیس. د دې اپلیکیشن په واسطه موږ کولی شو خپل موبایل ته کریډټ یا بیلنس ولیږو. د اپلیکیشن شرط دا دی چې تاسو هر کله د اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، د استعمال په وخت کې به تاسو د هغې لپاره وای فای او جی پی ایس یا لوکیشن آن ساتئ. د اپلیکیشن خلاص کړو، د هغې نه مخکې به تاسو یو خپل جیمیل اکاونټ ولرئ. په دې اپلیکیشن کې به خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ، د هغې نه وروسته به تاسو ته د اپلیکیشن خلاص شي په پوره توګه. کوم چې اپلیکیشن خلاص کړو دغه پلس علامه چې کوم ده اوس باید دغه باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به ټاسک راسي. هغې نه وروسته به تاسو نه پوښتنې کوي. په دې ټاسکونو کې تاسو به دغه پوښتنې په صحیح توګه رښتیا به جواب ورکوئ، حقیقت به ورته وایئ. له هر څه نه ضروري خبره دا ده چې زیاتره خلک دا فکر کوي چې د اپلیکیشن به دروغ وي یا به رښتیا نه وي. نو تاسو ګورئ دغه اپلیکیشن کې دې نه ما تقریبا 88 افغانۍ 88 افغانۍ ما دې نه لیږلي دي. په حقیقت سره اوس هم زه په دې اپلیکیشن کې 11.15 افغانۍ لرم. نو کله چې تاسو غواړئ د اپلیکیشن څخه پیسې ځان ته واستوئ د موبایل لپاره بیلنس، تاسو به په کیش آوټ باندې کلیک کوئ، هغې نه وروسته به تاسو ته نور عملیات هر کله چې تاسو غوښتل دي په اپلیکیشن نه پیسې ځان ته ولېږئ د موبایل بیلنس لپاره، نو تاسو به لاندې ایډ میتود باندې کلیک وکړئ، دلته پاس بیا یو دانه سلیکټ وکړئ ځان لپاره. بیا دلته وروسته تاسو نه یو نمبر غواړئ، دلته به تاسو خپل یو نمبر ولیکئ، د موبایل نمبر هر سیم کارت ته تاسو غواړئ بیلنس ولېږئ، دلته به هغه نمبر داخلوئ، هغې نه وروسته به سبمیټ کوئ. بیا تاسو ته انشاءالله یو منټ 2 منټو کې تاسو ته د پیسې داخلېږي موبایل بیلنس. دغه وګورئ، تاسو ته امپروو وښیم دا ما لیږلي دي دې اپلیکیشن نه پوښتنې شوي دي ما نه، دا پوښتنې ما ورته ځواب کړي. اسانه پوښتنې دومره ستونزمنې نه وي. بعضې وخت په دې اپلیکیشن کې د ټاسکونه نه راځي، نو تاسو به لږ کوشش کوئ چې هر وخت تاسو په ورځ کې 2-3 ځلې دا وګورئ. د دې وخت معلوم نه وي کله وي کله نه وي، نو دا ټاسکونه چې کله راغله تاسو به هغې نه وروسته پوښتنې ځوابوئ. بعضې پوښتنې لږ پیسې کمې 0.15 افغانۍ، نو هغې نه وروسته تاسو څومره پوښتنې زیاتې جوابوئ، د هغې نه وروسته ستاسو د پوښتنې پیسې زیاتېږي. پوښتنه خامخا تاسو باید رښتیا ورته ووایئ، ځکه چې غلط جواب په ټاکلو سره تاسو دا پوښتنه ریجیکټېږي بیرته. تاسو نه بعضې داسې پوښتنې کېږي چې د هغه ځای تاسو نه یو تصویر غواړي، دغه هلته اوس ګوره دلته یو پوښتنه ده تقریبا 18 افغانۍ په بدل کې. دا پوښتنه چې تاسو ځوابوئ، تاسو نه به د هغه ځای یا صحنې یو عکس غواړي، تاسو به هغه عکس ورته لیږئ. د دې عکس نه مخکې تاسو کله چې دا پوښتنه ځوابولی تاسو باید د دې لپاره لوکیشن، وای فای او د ایرپلین موډ یا فلایټ موډ دا ټول د دې لپاره باید تاسو آن وساتئ، دا بندوئ به نه. دې لپاره دا ټول باید تاسو آن وساتئ. بیا دلته تاسو دا عملیه اجرا کولی شئ. دلته به تاسو یو عکس اخلئ، بیا به دلته لیږئ، تاسو پوښتنه هغې نه وروسته بیا تاسو ته 4 ساعته بعد ځواب درکول کېږي چې تاسو پوښتنه وین شوه یا ریجیکټ. زه به درته لینک په ډسکرپشن کې پرېږدم. نو که ویډیو خوښوي لایک کړئ او شیر یې کړئ چې نور دوستان هم د دې اپلیکیشن څخه ګټه واخلي. مننه د ویډیو د کتلو څخه مو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ. مننه.